سورة التحريم دا مدني سورت ته او پدې کې 12 آیتونه دي او 2 پدې کې رکوګانې دي. لوی موضوع دي کې دا دي چې ښځې له پکار ده چې د خاوند د حقوقو پابندي وکړي او خاوند له پکار ده چې د ښځې د حقوقو خیال وساتي. د پیغمبر حق پکې بیان شوی، د هغه اوچت شان پکې بیان شوی. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. اے نبی ولی حرامي غسچی حلال کړي دی الله انت لرا تبتغي مرضات أزواجك لټیت رضا د بیبیانو خپلو والله غفور رحیم او الله بخون کې رحم کون کې دی. د دې څه مطلب دی؟ شان نزول هغه دا دی، دوه قصې واقعي دلته بیاني. یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو وینځه وه ماریا قبطیه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې سره نزدېکت وکړو د حفصه رضی الله عنها په کوټه کې او د هغې نمبر و، نو هغه په دې خفه شوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ته خفه کېږه مه، زه به د نن نه بعد دې ته د سره نه نږدې کېږم، دا په ما حرامه شوه، خو ګوره ته دا خبره چاته مه کوه چې ما په ځان دا حرامه کړې ده. هغې بیا وروسته خبر ورکړو عایشه رضی الله عنها ته. دویمه واقع د شاتو ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مازدیګر کې تو د زینب بنت جحش رضی الله عنها کوټې ته هغې به وله ګبین ورکوه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ګبین سکو. نو عایشې او حفصې رضی الله عنهما دواړو سلا وکړه چې راشه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ پسې راځي نو موږ به ورته وایو چې یا رسول الله ستا د خولې نه خو د مغافیرو بین ځي، یعنې ښه بین ترې نه راځي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو په دې ډېر خفه کېدو، خو دا غوښته چې زما نه خوشبو ځي، نو دی به دا ګبین پرېږدي. نو دواړو دغه شان کار وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته وی د نن نه بعد به دا ګبین نه خورم، په ما باندې حرام شو. خو تاسو دا حال چاته مه وایئ، هغوی بیان کړو. الله دې چې پیغمبر ته وایي پیغمبره ولې ته حرامې هغه څه چې الله حلال کړي دي ستا دپاره؟ ته ماریه ولې حرامې؟ ته ګبین ولې حرامې؟ ګوره دې نه ثابته شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره د ځان نه یو شی نه حلالولی شي نه حرامولی شي. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، یقینا مقرر کړي دی الله تاسو لره کولاوال د قسمونو ستاسو. و داسې قسم به کولاوې، یو سړی قسم وخوري او د یو حلال کار نه ځان منع کوي، بیا داسې قسم به کولاوې. والله مولاكم والله دوست تاسو دی، وهو العليم الحكيم او هغه پوهه حکمت واله دی. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، او کله چې پټه وکړه پیغمبر باز بیبیانو خپلو ته یوه خبره، حفصې ته یې خبره وکړه. فلما نبأت به، نو هر کله چې خبر ورکو هغې عایشې رضی الله عنها ته، حفصې ته ویلو چاته به نه، هغه لاړه عایشې ته یې وویل. دا زنانو فطرت دی، یعنې دی ورته وایي چې وګوره یعنې په ما دومره مینو وی چې ماریه په ما حرامه شو یا ګبین ما په ځان حرام کو. واظهره الله علیه، او خبر کو الله پیغمبر په هغې باندې، الله پیغمبر ته وایي چې ګوره خبره یې کړې ده. عرف بعضه واعرض عن بعض، نو پیغمبر اوښوه بعض د هغه خبرې او مخې واړو د بعضې نه، بعض خبره یې وښوده او د بعض نه یې مخ واړو. څنګه؟ یعنې حفصې ته یې بیا ووایي وي تا هغه خبره کړې ده، تا هغه حل ویلی، خو ټولې خبرې ورته ونه کړو چې داسې او دغه شان داسې. الله وایي د بعض نه یې مخ واړو. دومره اوچت اخلاق یې و. دا نه غوښته چې انسان مکمل ملامته کړي، بس خبره ورته وکړه او بعض یې پرېښود. الله فلما نبأها به،
نو هر کله چې پیغمبر خبر ورکو هغې ته په خبرې سره تاویل دي دا خبره تا کړې ده که قالت وی هغې من انبأك هذا چا خبر در کړی دی تا ته د دې قال وی پیغمبر نبأني العليم الخبير خبر را کړی دی ما ته پوهه خبردار ذات ما له خو الله خبر را کړی اوس الله دمکي ورکوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی بیبیانو ته ویری چې ګورې زما د پیغمبر ډېر اوچت شان او مقام دی دی به نه تنګوي إن تتوبا إلى الله كچرت توبه وباسي تاسو دواړه فقد صغت قلوبكما یقینا مایله شوي دي زړونه ستاسو کاږه شوي دي هغه خبرې ته چې نه وه پکار یعنې دوی دا خبر راښکاره کړه ولې راښکاره کول وإن تظاهرا عليه او که چرته تاسو یو بل سره مرسته کوئ یو بل سره مرسته کوئ د دې پیغمبر په خلاف نو بیا واورئ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين یقینا الله مددگار د دی او جبریل او نیکان مؤمنان والملائكة بعد ذلك ظهير او ملائکو رسو د دین مددگار دی عسى ربه ان طلقكن امید دی چې رب د دبا کچرته طلاقی کی دا پیغمبر تاسو ان یبدله ازواجا خیرا نو بدل کی باور کی دتا بیبیانی غور ستاسونا الله دمکی ورکړی دی یری دا بیبیانی نور دا خبر یاد ساتي چې د دوی نه غوره نه وي نورې د دوی نه غوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه غوره نورې نه وي او کوي نو الله ما که غوره پیغمبر له ورکولي مسلمات مؤمنات قانتات مسلمانانی ایمان لرونکي تابعداري کوونکي تائبات عابدات توبه ویستونکي بندگی کوونکي سائحات ثیبات وابکارا روجی نیونکي کونډې او جنکۍ الله بوله دې زنانه وګوري اوس الله سبحانه وتعالى ایمان ولو ته نصیحت کوي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو قو انفسکم و اهلیکم نارا بچ کئی ځانونه خپل او اهل خپل د ورنه اصل محبت ته خپلوانو سره دا دی چې ته د ور نه بچ کی او معمولي ور نه دی وقودها الناس والحجاره خشاک دا غیب خلک یو کانی عليها ملائكة غلاظ شداد پاغي باندې به داسې ملایکې چې سخت طبیعت والا طاقت وردي لا يعصون الله ما امرهم نافرمانی نه کوي د الله نه دا کار چې حکم کوي الله دوی ته ويفعلون ما يؤمرون او کوي دوی هغه څه چې دوی ته حکم ورکړی کېږي یا ایها الذین کفروا ای کفر والو لا تعتذروا اليوم بانی ما جوړوئ نن ورځ قیامت پر ورځ به ورته الله وایي انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا بدله درکړی کېږي تاسو ته دا هغه عملونو چې تاسو یې کوئ یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو توبوا الى الله توبة نصوحا توبو باسي الله ته توبه اخلاص ولا نصوحا اخلاص ولا توبه هغه توبه چې هغې کې اخلاصي بل د هغې نه بعد به انسان دې ګناه ته نه واپس کېږي ګناه ته بیا نه واپس کېږي
او په هغې باندې پښیماني دې ته توبه وي اخلاص والا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم امید دې د رب ستاسو نه چې وبرېږي ستاسو نه ګناهونه ستاسو ويدخلكم جنات او داخل بکی تاسو لره جنتونو ته تجري من تحتها الأنهار چې بهیږي بلاندې د هغې نه ولې يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه په هغه ورځ چې نه به شرموي الله پیغمبر لره او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی د هغه سره. الله به نه شرموي په آخرت کې مؤمنان او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، الله به ساتي دوی د هغه لوی شرم نه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم رڼا د دوی به منډې وهي مخې د دوی ته او ښی طرفونو د دوی ته. سورة الحديد کې د دې تذکره شوې ده. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وی بدوی ای ربا زمنگا پورا که منگ لرا رنا زمنگا یا اللہ منگ لپورا رنا راکا چی پا دی پولیسی رات ووڑو جنت تننوزو. واغفر لنا وبخانوك منگتا إنك على كل شيء قدير يقينا تبارشي باندي قادري. منافقانو دا خبر وکړه چې ښه ده چې پیغمبر په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورني اختلافاتو کې پریوتو، نو الله پیغمبر ته امر کوي چې غافل نشي ګوره د دې کافرانو او منافقانو نه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين اے نبی جهاد کو د کافرانو او منافقانو سره وغلظ عليهم او سختی کو په دوی باندې ومأواهم جهنم وبئس المصير او زید اوسېدو د دوی جهنم دی او بد زید ورګرځېدو دی. اوس الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو او د کافرانو د حالات بیانولو دپاره مثالونه بیانوي. ضرب الله مثلا للذين كفروا بیان کړی دی الله مثال د پاره د کافرانو امرأة نوح و امرأة لوط د ښځې د نوح علیه السلام او د ښځې د لوط علیه السلام كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين وی دواړه لاندې معنی په نکاح کې وی دواړه لاندې د دو بندگانو د بندگانو زمونږ نه چې نیکانو فخانتاهما نو دواړو خیانت وکړو د هغوی سره. خیانت یې ورسره په دین کې وکړو، په عقیده کې وکړو. د پیغمبر بیبي کیدی نشي چې د هغه سره د طلایي کې خیانت وکړي. و مطلب دی چې د هغې د دواړو د نوح علیه السلام د یو بیبي د هغه دوه بیبیانې وي او د لوط علیه السلام دا بیبي د دې دواړو دا بیبیانې دا د کافرانو ملګري وي. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا نو هغوی دواړو دفع نه کړو د دوی نه دا عذاب د الله نه څه شی. وقیل ادخلا النار مع الداخلین او ویلی شو داخل شي دواړه ورته سره د داخلیدونکو نه. اصل خبر الله دلته دا بیانوي چې یو سړی کافر نو دې دا نه وایي چې زما د پلاني سره رشته ده او پلاني سره رشته ده. دا اوس د پیغمبر بیبیانې دي خو چې د هغه خلاف یې وکړو او د پیغمبر مخالفت یې وکړو لاړې جهنم ته. په دې کې نصیحت زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو ته هم دی. اوس د هغه ښځو په مقابله کې د هغه کاملې ښځې مثال بیانوي. یو ظالم باچا په کور کې هغې توحید منلی و. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون
او بیان کړی دی الله مثال د پاره دا کسانو چې ایمان راوړی دی د ښځې د فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة کله چې ویاغي ای ربا زما جوړ که ما لره ستا په خوا کې کور په جنت کې فرعون ډېر ظلمونه کړي وو په آسیه باندې ډېر ظلمونه آخري وخت کې هغې دا سوال کړی و یا الله ما له دغه ځای کې کور جوړ که ځکه داسې راځي روایتونو کې چې ملایکو بیا په هغې باندې سوری کړی و او الله ورته د مرګ نه مخکې جنت کې هغه ځای ښوولی و کوم چې ور الله جوړ کړی ونجني من فرعون وعمله او بچ وساتما د فرعون او د عمل داغنا ونجني من القوم الظالمين او بچ وساتما د قوم ظالماننا ومريم ابنة عمران او مثال د مريم لور د عمران التي احصنت فرجها اغه زنانه چې ساتلی و عورت خپل بل مثال د مریم بنت عمران بیان شو چې دا هم ډېره پاکه زنانه وه د عیسی علیه السلام مور خپل عورت یې ساتلی و فنفخنا فیه من روحنا نو پوکې وکړو موږ په هغې کې د روح زموږ نه عیسی علیه السلام وصدقت بکلمات ربها او تصدیق کړی و هغې د کلمو د رب خپل یا د وعدو د رب خپل وکتبه او د کتابونو د هغه وکانت من القانتین او هغه د تابعداري کوونکو نه الله وی اوچته زنانه وه خپل عورت حفاظت یې کړی و پاکه وه او د الله خبرې منلې وي په هغې ایمان و یقیني و د الله کتابونه یې منلي وو تابعداري کوونکې وه